د افغان ځواکونو قومندان جنرال سمیع سعادت د اسلامي امارت د واکمنۍ د مشرانو نیولو پسې افغانستان ته راځي. جنرال سمیع سعادت د ملا هیبت الله اخوندزاده او شیخ عبدالحکیم حقانی نیولو ته چمتووالی ښودلی. ښاغلی سعادت دا خبرې د چا په ملاتړ کوي؟ بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. پتمنو لیدونکو ستړي مه شئ. په RS پښتو کې پر بیلابیلو موضوعګانو راپورونه لیدلی شئ. له جنرال سمیع سعادت یو خبر لرو، خو پیل پر ملګرو ملتونو کوو. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویاند سټیفن دوچاریک وایي د طالبانو د مشرانو نیولو د حکم په تړاو د جرمونو نړیوالې محکمې خپلواکۍ ته درناوی لري. نوموړي په یوه تازه خبري ناسته کې د نړۍ له هیوادونو هم غوښتنه کړې چې د جزا نړیوالې محکمې خپلواکۍ ته درناوی وکړي. ښاغلي دوچاریک په ښکاره توګه د جرمونو نړیوالې محکمې د ورکړل شوي حکم په تړاو د هرکلي یا ملاتړ څه نه دي ویلي، خو ټینګار یې کړی چې ملګرو ملتونو تل د ښځو پر وړاندې د سرغړونو له امله اندېښنه ښودلې ده. وړمه ورځ د ملګرو ملتونو عمومي غونډې پریکړه لیک چې د امریکا او اسرائیل له مخالفت سره تصویب شو، ټینګار شوی چې طالبان دې په افغانستان کې د ښځو حقونه خوندي او ټولګړی حکومت جوړ کړي. د جرمونو نړیوالې محکمې تېره ورځ د طالبانو د مشر او د دې ډلې د قاضي القضات د نیولو حکم له دې امله وکړ چې دا طالب مشران د بشر ضد جنایتونو له امله په جرمونو تورن شوي دي. د متحدې جبهې مشر جنرال سمیع سعادت ویلي د طالبانو د حکومت د مشرانو د نیولو لپاره چمتو دي، خو د مقاومت احتمال هم لیدل کیږي. هغه زیاته کړې پوهیږي چې هغوی یعنی طالبان به مقاومت وکړي او کیدای شي د همدې له امله پرې ډزې وکړي. تر دې وړاندې نوموړي ویلي وو چې د طالبانو حکومت به ژر وپرځېږي.